سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم ونگا د اولی سے د دویم باب نعم اربع شروع کړي دي پاغي کې دو نعمتونه مونږ بیان کړي دي دریم نعمت شروع شوه د آیت نمبر 13 نه تر 14 پورې دي په دې دریم نعمت کې دا ذکر کړي قلنا للملائکة اسجدوا لآدم ملائکو ته مونږ وی چې آدم علیه السلام په طرف تابعداري وکړي داغه تابعدار شي مطلب ستاسو نکما معزز کو یعنی تاسو می معزز کړي په تمام مخلوقات او کیف تکفرون بالله په دې کې اول آیت شروع شوه و اذ قال ربک او یاد کا کله چې ویلو رب ستا الملائکتی فرښتو ته انی جاعل بشک از پیدا کون کیم فی الارض پزمکا خلیفتن ادي مونږ درې معنی کړی دي یو بل پس راتلون کی مخلوقات داوله معنا وا یا دویمه معنا خلیفتن خلیفہ د جناتو دریمه معنا وا د خلیفہ چې مامور خپل یعنی تابعدار خپل یا مونږ ویلو چې الله پاک په دې لفظ خلیفہ سره داغه وخنا آدم او بنی آدم ته دا الله پاک ورته خودلو چې په دې ځمکه بتاسو د الله د جانب خلیفہ نو د الله د جانب خلیفہ هغه شیو د الله تعالی حکمونه نافذول چاغي ته منګه پام الفاظو کې خلافت وایو نو دلته په مسله د خلافت هم لک شان بحث کوو هم مسله د شریعت یو جز دی غټ چې سناسه معلومات وي اول منګه د دې لغوي او اصطلاحي معنی کو بیا سلور طریقې ذکر کو چې په دې سلورو طریقو سره خلیفہ و جوړیږي او خلافت بقایمیږي او بیا د خلیفہ د جوړول د پاره لس شرایط دی هغه ذکر کو اول تعریف دویم طریقې او دریم شرایط دا درې خبرې کو په لغت کې خلافت ماخوذ ده د خلفنا خلفه معنا رستو پاتې کېدل چونکی یو بل تدا پاتې کیږي دیو جنا ورته خلافت وای خلافت ماخوذ د خلفنا معنا رستو پاتې کېدل دا یو بل ته رستو پاتې کیږي دیو جې ورته خلافت وای دا لغوي معنا شو چې خلافت په لغت کې رستو پاتې کېدو ته وایي بیا په اصطلاح شریعت کې د خلافت تعریف څه دی نو تاریخ لیکلی دی ابن خلدون هم ورته وایي خلدون هم ورته وایي ابن خلدون تعریف کوي د خلافت هغه وایي هي ریاست عامه دا یو ریاست ویام فی امور الدین
د دین په امورو کې او دنیا او د دنیا په امورو کې نیابت عن النبي صلی الله علیه وسلم چې دا جانشینی وي د نبی صلی الله علیه وسلم یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې څه پاتې شوي وي داغه سنبالولی دې ته خلافت وایي هي ریاست عامه دا یو ریاست دی عام فی امور الدین په امور د دین کې و دنیا او دنیا نیابت عن النبي صلی الله علیه وسلم چې دا یو قسم جانشینی ده د نبی صلی الله علیه وسلم لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دنیا نه لاړ نو اول د دین امور نافذ کړو په دې دنیا کې او دنیاوی فیصله به په کولې او چې کله هغه لاړو نو بیا د هغې په ځای خلیفه اول ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په امت کې خلیفه اول په دې امت کې هغه د رسول الله سلام جانشین شو بیا داغه نه پس چا وفات شو نو عمر فاروق جانشین شو بیا چې هغه وفات شو نو بیا عثمان رضی الله عنه او بیا چې هغه وفات شو نو علی رضی الله عنه بیا امیر معاویه رضی الله عنه دا ضرور خبر روانه و نو دې ته خلافت وای اوس د خلیفہ جوړولو سلور طریقې دي چې په دې سلورو طریقو باندې به خلیفہ جوړیږي او دا ابن کثیرم ذکر کوي قرطبیم ذکر کړی دي اوله طریقه د خلیفہ د جوړولو د پاره الامامه تنال بالنص الامامه تنال بالنص امامت یعنی خلافت دا به ملاویږي پس باندې پنس په حکم کما یقول طائفه من اهل السنه کما یقولو لکه څنګه چې ویلې دي دا خبره چې څنګه کړي طائفتون یوې ډلې من اهل سنت د اهل سنت نه نو دا اوله طریقه چې پنس باندې خلافت ملاويږي فی ابي بکر په بار د ابو بکر رضی الله عنه هغه دا خبره ذکر کړي نو دا مختص د پاره د ابو بکر صدیق چې هغه پنس خلیفہ شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند مبارک کې چې مریضو ناغه وړاندې کړو امامت ته نو دا په نس باندې ثابت دی چې ابوبکر صدیق د رسول الله سلام په امر باندې خلیفہ شوی دی د الله په امر خلیفہ شوی اول طریقه د خلافت د خلیفہ د جوړولو چې په نس وی حکم وی باغی قران حدیث قران وی یا حدیث وی ناغه ابوبکر زلن هو بارکیو دا اوس بل چاله نشتا بیا دویمه طریقه ذکر کوي مفسرین او بالایماء الیه او بالایماء الیه یا امیر اول ورته اشاره وکي اشارتن امیر وی چیرې دا به زمانه پس وی دا به خلیفہ وی خو په اشاره کې وی صراحتن ذکرونه کی دا دویمه طریقه اوله طریقه بالنص په حکم سره د حدیث دویمه طریقه بالایماء الیه په اشاره د امیر چې امیر ورته اشاره وکي او باستخلاف الخلیفه آخر بعده او یا تدادا سم ویل شي او باستخلاف الخلیفه آخر بعده یا روسته خلیفہ پخپل ځای بل څوک مقرر کی دا غدویمه طریقه ده چې یا ورته اول خلیفہ اشاره وکي اشارتن خبرو کی او یا صراحتن وای چې دا زمانه پس به خلیفہ وي د مسلمانانو لکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله وفات کیدو ناغه دا ویل صراحتن چې زمانه پس به عمر ستاسو خلیفہ هغه ته امر وکړو د خلافت دا دو طریقې شو یو بالنص اول چې په نص باندې خلیفہ کیږي لکه ابوبکر صدیق د رسول الله سلام په امر
دویم بالایماء الیه چې اشاره ورته کیا امیر اول یا باستخلاف الخلیفة آخر بعد یا خلیفہ رسته یعنی چې هغه دنیا نه تلون کی وي هغه سو کی په خپل ځای بل خلیفہ مقرر کی لکه ابوبکر صدیق عمر رضی الله عنه مقرر کدا دوه طریقې شوي دریمه طریقه او ببرکت شورا فی جماعت صالحین یا په برکت د شورا د نیکانو په جماعت کې شورا بکیږي نو پس د شورا نه بدوی څه خلیفہ مقرری دا دریمه طریقه شورا بکیږي خو د نیکانو خلقو د علماو لوی لوی فقهای دوی کینی او دی خپلو کې وطن انتخابو کې چې دا زمون خلیفہ شو او سلورم به اجتماع اهل حل به اجتماع اهل حل په اجتماع د پرانستون کو تړون کو مراد ته دانشمن خلق دي که علما نوی نور داسې پوه خلق وي دانشمند وي او څو کسان هغه به راجمع شي نو دا څلور طریقې دي یو بالنص په حکم د قرآن یا د حدیث دویم په حکم د امیر اول چې هغه حکم وکړي چې زما په ځای به دا بل خلیفه او دریم د شورا په برکت او دا شورا د عمر رضی الله عنه د وفات نه پس هغه په ژوند کې شپږ کسانو ته وی چې تاسو کینې خپلو کې یو تن مقرر کړئ نو په هغې کې علي رضی الله عنه او عثمان رضی الله عنه هم نور صحابه خو انتخاب د حضرت عثمان وشو نو دا هغه دریمه طریقه او باجتماع اهل حل او که فرض که علما نه وي پوه خلک نه د دین او خیر دی بیا د دنیا داسې پوه خلک دا جرګې وغیره چې کوي دوی د خپلو کې کینی یو تند مقرر کی دا څلور طریقې دي زموږ په شریعت کې پنځمه طریقه نشته د انتخاباتو چې اوس د انتخابات کې الیکشن کوي دا سره د اسلام سره څه تعلق نه لري و یاره مونږ انتخابات کوو مونږ الیکشن کوو الیکشن مطلب څه دی چې د پوره ملک عوامو ته مونږه فیصله سپارو تاسو بیا وګورئ په دې عوامو کې خو هر قسم خلک هو خو نه وي علما خو پکې خالی نه وي نور تعلیم یافته خلک خو نه وي په دې کې بدماشان وي په دې کې چرسیان پوډریان وي په دې کې زناکار خلک وي په دې کې بې حیا خلک وي په دې کې جاهلانی قسمه قسم نو د انتخاب د جاهلانو د ناپوه خلکو بس انتخاب وي د ځان په شان د خلکو انتخاب نو هغه انتخاب کی نو هغه ځان له امیر مقرر کی نو بیا امیر هغه چپی ورلور کی لکه څنګه چې نن په دې ملکونو کې دی چای ته جمهوریت وایي جمهوریت کې سوي جمهور د ملک ټول خلک راجمع شي او تن ځان ته منتخب کی چې دا زمونږ مشر شو چلاسی بابا وی اگر جمهوریت این انتخاب است پس عذاب است عذاب است عذاب است پس هر 5 سال یک جنگ دارن زمین و ملک بر خود تنگ دارن یکی آواز از عاطف شنیدم که بر مردار غوغای کلاب است چلاسی بابا وی اگر جمهوریت این انتخاب است که جمهوریت دا انتخاب دے چې خلک به راجمع کېږي پای کې هر قسمه خلک پوه او ناپوه دا به یو ځای شي او دی به مشر ټاکي نو بیا وایي پس عذاب است عذاب است عذاب است دا عذاب دی عذاب دی عذاب دی پسې هر 5 سال یک جنگ دارن 15 کاله چې پوره کینو یو جنگ شروع شي د کرسۍ دپاره زمین و ملک را برخود تنگ دارن ځمکه او ملک تنگ کې خلکو له ځان له امتحان کې خلکو لم لارې بندي چوټیانی ویار سي بند کړي ولې الیکشن دی 15 کاله پس هر 5 سال یک جنگ دارن زمین و ملک را برخود تنگ دارن یکی آواز از عاطف شنیدم و یو غایبانه آواز می اوریدم که بر مردار غوغای کلاب است چې مردار سیس پسې د سپو غپار شروع شوی لکه وګوري کوسه په کوسه ګرځي د سپیان او غپار کوي د یو مردار سیس د مردار کرسۍ دپاره چې دی صدارت او وزارت غواړي څوک د کونسلرۍ او څوک د بل سیټ غواړي
نو در په در خاورې په سر کوسه په کوسه ګرځي. چرسیانو بنګیانو ته منتونه او سوالونه کوي چې لاسي بابا په ډېر خرت کړی دی. یو جمهوریت دی، د دې هیڅ تعلق د دین اسلام سره نشته. یو خو دا مولیان صاحبان دي د پارلمان، درباري مولیان، لکه په دې ملک کې نمونه نالم تاسو یې پیژنئ. په افغانستان کې په دغه ملکونو کې وګورئ، هلته خو ټول درباري ملایان ورته برابر کړه. د دې دا درباري ملایان چې وګورئ نو دی په دې ګند کې منډې وي په دې جمهوریت کې. جمهوریت د پاره کوشش کوي، خو بیا غټ نقصان دلته داو کی چې دیله د اسلام نوم ورکی. وای دا خو معاذ الله ابوبکر صدیق عمر فاروق دی خلکو کړي، دوره بدبختی بهتان لګي پاغوي باندې. چرته غیره جمع شوی دي چې ټولو خلکو ته ویلي شابه تاسو انتخاب وکړي. نو دا سلور طریقې دي د امیر د خلیفہ د جوړولو. پنځمه طریقه نشته. اوس د دې لپاره څه شرایط دي چې خلیفہ په دې سلورو طریقو کم یو تن به تاسو جوړوي. عام یو کس به پاسیږي، یو زانی، یو شرابي، یو زناکار، یو ظالم، یو غل کنا. دای د پاره لس شرایط ذکر کړي دي مفسرینو. یو اول شرط چې قریشی وي، تعلق د قبیله قریش نه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان نه، دا خو نشته. دا اول شرط. شرط دوم چې په ملک کې څه مسله راشي، ضرورت وي د حل کولو، چې پاغي کې چاته د تپوس محتاج نه، یعنی خپل ور کې دور استطاعت وي، علم وي چې دی خپل فیصله کولی شي. نو دا دویم شرط شو چې ملکی مسایلو کې چاته محتاج نه وي په تپوس وغیره کې. دریم شرط خاون وي د مضبوط رائے چې جهاد کولی شي او ملک سنبالولی شي. مضبوط رائے والا وي، مسله راځي رائے مضبوط پیش کوي، امر کوي د جهاد. دا درې شرایط. سلورم چې حد هم قائمولی شي، نرمی نه کوي. زانی په زنا کې گیر شي چې سزا ورلور کې د شریعت موافق پای کې نرمیونه کی. څلور او پنځم شرط چې د چا غلام نه وي، یعنی د بل په اشارو باندې نه چلیږي. واوا دا سو د خپل ملک وزیر اعظمان او صدرانو ګوري چې دی د چا په اشارو چلیږي، خاص کر دلته په دې ملک کې 15 کاله شپږ کاله په دې کې صرف یو 3.5 کاله د غلامین یو تن پکې آزاد، نو ټول غلامان دي. کاغه مخ کې دی او کروست دا اوس موجوده دي. نو دا 5 نمبر شرط چې دی غلام نه وي، یعنی د بل په اشارو باندې نه وي، چې هغه ورته وي سټ نو دی کینی، چې هغه ورته سټند نو دی پاسي. 15 شپږم سړی وي، رجل وي، پر رجولیت کې کاملی. بیا ور پسې وم روغ اندامونو والا وي، پندامونو سالم وي، برابر وي، شل ګډ وغیره نه. تاسو دا موجوده وګورئ د دې ملک مشر چې هغه څنګه دی. پندامونو روغ دی، مزغونه غریب خلاص دی، لیونی دی. د انتخابات د جمهوریت دا نقصان وي چې لیونیان هم در باندې مقرري. نو وم روغ اندامونو والا وي. اتم خزه بنوي چې خزه در باندې نه راځي. هدي خزه الیکشن ته ودري او بیا د مولیان دا درباریان چې ور سره څنګه کې ولاړی په خپو کې ورته ناس دي. تاریخ تاسو کتلې دي په دې ملک کې خزم داسې تیر شوی د بادشاہ وزیر اعظم او اوس پکې لا د یو صوبې وزیر اعلی صاحب هم خزه ده وزیر اعلی. او په خلافت کې دا شرط دی چې خزه به نه وي. د خلافت د پاره به خزه نه ودرېږي، ځکه د خزو ذمہواري د کور ډېرې زیاتې قسمه قسم بیماری پې راځي. نو هغې به څه د خلکو فیصلې وکړي. بیا 9 نمبر چې بالغ عاقل وي، بالغ وي
15 کلو نه عاقل وي، عقل یې پوخي، عمر والا سړی وي، او لسم عادل هم وي چې ظلم نه کوي چا سره، عدالت قائمولی شي. دا 10 شرایط دي د پاره د خلیفه د مقررولو ښه دی کې چې یوم کمی یاد ساتي هغه به خلیفه نه مقرریږي. دا 10 ضروری دي پکې. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ او یاد کله چې ویلو رب ستا للملائکه فرښتو ته انی جاعل یقینا ز پیدا کوونکم فی الارض پزمکه خلیفہ یو بل پس راتلون کی مخلوقات، یا خلیفہ د جناتو، یا خلیفہ تابعدار خپل چې زما حکمونه جاری کوي. نو دا خود الله پاک فرښتو ته وینا وچلاو کو. پدیزی کی وړو کې شانته سوال راځي یو اشکال چې دیزی کې الله پاک فرښتو ته ولې دا خبره کوي. دا خو یو قسمه مشوره شو چې الله پاک د فرښتو سره کوي چې تاسو سوای دی باره کې زه انسان جوړول غواړم. دا یو اشکال دی چې د ملائکو سره مشوره ولې کوي. دغه مشوره خو هغه څوک کوي چې هغه ته حقیقت نتیجه معلوم نه وي. الله پاک ته خو هر څه معلوم دي. نو دا مشوره ولې کوي؟ د دې جواب ولیکي چې دراصل دا مشوره نه دی بلکې د مشورې یو قسم شکل ورکړی دی. ښه الله خو درسنه خبردار دی چې پیدا کوم نو سبق کیږي او مخکې دا دلیل دی بیا چې الله فرمایي انی علم ما لا تعلمون. دا په دلیل دی. ښه الله ته پته و، الله پاک په دې پوهېده، دیو جی ته پوس نه دی کړی چې الله ته پته نشته نه، بلکې دی له د مشورې یو قسم شکل ورکړی. ځکه تخلیق د انسان مقصودو انسان پیدا کولو. نو انسان ته دا خودو چې ګوره هر یو کار کوي نو تاسو به یو بل ته وایي مشوره به کوئ. تعلیم مقصودو انسان ته چې د الله ذات وګوره هغه ته د مشورو حاجت نشته، خو بیا هم یو قسمه فرښتو ته ویلې د مشورې او شکل ورکړي دی د پاره چې تاسو هر یو کار په مشوره کوئ. او د دې ډیر اهمیت دی زمون په شریعت کې. دوره اهمیت دی چې په قرآن مجید کې یو سورت مستقل د شورا په نوم وروړي. سورۃ الشورا یو شعرا دی، شعرانا شورا 200ختم سورت دی. سورۃ الشورا 42 نمبر سورت. او په قرآن کریم کې الله پاک خپل پیغمبر ته امرم کړی دی د مشورې کولو. لکه سورۃ آل عمران آیت یوصل یو کم شپیته کې براشي، یوصل 950 159 نمبر آیت چې الله پاک خپل پیغمبر ته وی وشاورهم فی الامر، او مشوره کو دی صحابو سره په امور منتظمو کې، دی سره و مشوره کې. او بل ذکر د مؤمنانو صفات ذکر کی و امرهم شورا بینهم. د مؤمنانو کار سده په خپل مابین کې شورا کول، مشورې کول. نو چې داسې امور د دین وي پاغي کې برا راغونډيږي خلک دی به مشوره کوي. دغه په مشوره کې ډیر خیر او برکت الله پاک یې خېده. هر یو تن چې ځانځاني شي په خپل سمې کار کوي یا ساده غ کار کې خیر او برکت نه وي. د دې وجې زموږ درسونو کې دا امتیاز ممتاز وګوري په نسبت د نورو چې زموږ درسونو کې باقاعده مونږه امیر ناظم وغیرہ مقررو، یو تنظیمی شکل ورکو، پاغي کې بیا مونږه هر یو کار په مشورې سره کوو. ځکه دې کې ډیر خیر او برکت دی او دا بیا ورځ تر الله پاک ترقې طرف ته بیایي. نو دې ځکه الله پاک دې له د مشورې یو قسم شکل ورکړي دی د پاره د تعلیم د انسان، چې انسان ته دا وخی چې ستا تخلیق کیږي د ځمکې د پاره خلیفہ جوړیږي، خو ستا کار دا به په مشورې باندې وي. نو د دې وجه نه تاسو رسول الله سلام سیرت مبارک وګورئ، د صحابو تاریخ وګورئ، هغه چې به یو کار کولو د فلاح او د بهبود د پاره
نو باقاعده غیبه په مشورې سره کول او چت خلکو مشورې کړي دي او نن مونږ نه کوو ځکه خو مونږ د خیر نه محروم یو. نو الله پاک فرښتو ته وویل چې زه انسان جوړول غواړم. نو ګور اوس فرښتو جواب ته قالو ویلوي اتجعل فیها اتجعلو آیا پیدا کوي فیها په دې ځمکه تجعلو دلته جعل بمانی خلقا اتجعلو آیا پیدا کوي فیها په دې ځمکه من غسوک یفسد فیها چې فساد بخوري په دې ځمکه ويسفك الدماء او تو ییبا الدماء ویني د یو بل. ګوره فرښتو الله پاک ته وی یا الله تاسو پیدا کوي په دې ځمکه غسو چې فساد بخوري په دې ځمکه یو. دویم ويسفك الدماء او ویني و تو یی د یو بل ویني وم تو یی. اول خو په دې ځان پوي کې چې دلته فساد نه مراد څه شی دی او يسفك الدماء نه مراد څه دی. بیا څه اشکالات دي هغه درته ذکر کوم. من یفسد فیها یا خو مراد تعداد مفسرین وی من یفسد فیها چې فساد بخوري په دې ځمکه یعنی د الله د حکمونو نافرمانی بکی. مراد دی د الله حقوق پیمال کول شول. مطلب یا الله ستا حقوق بدی نه پورا کوي. ويسفك الدماء کی اشاره حقوق العباد تشوا چې دی به د بندگانو حقوق هم نه پورا کوي. حق تلفی بکی د بندگانو. نو یا خو دا مراد شو حقوق الله و حقوق العباد بدی پیمال کوي. یا دویم توجی من یفسد فیها فساد نه مراد دینی فساد دی. یا الله دینی فسادات بکی د دین خلاف ورزی بکی شرکیات بدعات بکی. ويسفك الدماء مراد دنیاوی فسادات قتل و قتال دے. یا اللہ دنیا کے بم فساد پیدا کی. او دا دو توجیحات دی دلتا. اول فساد نہ مراد حقوق اللہ نہ پورا کول او يسفك الدماء نہ مراد حقوق العباد نہ پورا کول. دویم فساد نہ مراد شرکیات بدعات خورول دینی فساد او ورپسې يسفك الدماء نہ مراد دنیاوی فساد قتل و قتال کول. اوس په دې ځکه اوسو اشکالات دي. فرښتو اتجعل فیها آیا پیدا کوي په دې ځمکه غسوک چې فساد بخوري په دې او ویني و توي د یو بل. نو په دې کې تقریبا 3 اشکالات جوړیږي دلته. اول اشکال خدا راځي چې آیا دوی عالم الغیب دا فرښتې دوی ته څه پته چې دا انسان و پیدا کوي دی و پزمکه فساد خوري دی و قتل و قتال کوي. دا اول اشکال چې آیا دوی عالم الغیب دي. دوی ته څه پته چې دوی داسې خبره کوي چې الله ته دا انسان پیدا کوي دی و فساد خوري پزمکه قتل و قتال وکړي. نو دا اشکال دی چې دوی عالم الغیب وسو. د دې جوابات لیکي. جواب اول چې دی په د لفظ خلیفہ باندې پوه شول. لفظ خلیفہ نا ورته پته ولګیدا ځکه خلافت کې دا راځي چې یو تن ظالم پیدا شي او بل مظلوم وي هغه سره ظلم وکړي. نو دا ماغه فساد شو ویني تویول شو. اول جواب دوی ته د لفظ خلیفہ نه پته ولګیدا چې خلافت کله قائمیږي په دې کې د خلک هم راځي چې ظالمان وي او مظلومان وي. ظالم پاسيږي په مظلوم ظلم کوي او بیا خلیفہ د هغې فیصله کوي. نو د دین ورته اندازه وشو چې یاره په ځمکه الله پاک بیا یو خلافت قایموي چې په دې کې به خلیفه وي خو د هغه ماتحت به ظالمان وي مظلومان به وي. ظالم به په مظلوم ظلم کوي. نو دا غ فساد فی الارض او فی الدین شخه. دا یو جواب ابن کثیر دا ذکر کوي. یا دویم جواب رستو دا ذکر که انی جائل فی الارض. الارض نورتا پتو لگی دا. الارض نورتا پتو لگی دا چه پا دی ارض سوک وی پا دی زمکا
د وجه د عناصر اربعه چې هغه سدي هغه اور دی اوبدي زمک او هوا وغیرہ د دې د وجه باغ کې فساد وی. دویم جواب الارض نو ورته اندازه وشو چې په دې زمکه چې څوک وی نو هغه د وجه د عناصر اربعه بدل وی اور اوب زمکه او هوا چې څوک هم په دې زمکه راغلی یا راځي او د دې سلورو عناصر سره رابطه وي د اور سره لکه نور یامداسي اور بلول اوبو سره د دریابونو سمندر او بارانونو وغیرہ یا په دې ځمکه باندې اوسېږي یا هوا په لګيږي هغه کې ماده د فساد پیدا کیږي. نو دا دویم جواب چې الارض نو ورته اندازه وشو. دریم جواب اخیری دوی قیاس کو د انسان په جن باندې قیاس د چاو کو د انسانانو په جناتو ځکه انسانانو نه قبل جناتو په دې ځمکه اغویل الله پاک خلافت ورکړو خواغي هم دغه فسادات فی الارض شروع کړو د یو بل ویني وې تو یول. نو دی قیاس کو د انسانانو په جناتو چې پاغه ځمکه د جنات پیدا کړو الله غي فسادونه وکړي چې په دې ځمکه نور خلیفت جوړي الله دی بم دغه فسادات کوي. نو دا دریم جواب څه شه دی چې دی قیاس کو قیاس د انسان په جن ازي په دې قیاس لړ غوندي وضاحت درته کوم چې قیاس دې څه شي تاسو هم حیرانی. قیاس په لغت کې اندازه کول ته وي اندازه کول دی او سجدي ته قیاس وي برابرول د دوه شیزونو اندازه کول د دوه شیزونو دې ته قیاس وي. او د دې تعریف داسې دی د قیاس تعریف داسې دی الحاق امر غیر منصوص بامر منصوص على حكم الشرعي لاشتراكهما في علة الحكم. قیاس تعریف څنګه دی؟ قیاس ته وی الحاق امر ملحق کول یوځای کول برابرول د یو امر د یو کار غیر منصوص چې پاغي دلیل نوي نص په نوي نو یوځای کول د یو داسې کار چې پاغي باندې دلیل نوي د کم کار سره به امر منصوص د یو داسې کار سره چې پاغي دلیل وي صد پارا لاشتراکهما د پاره د مشترک کولو د دې دوانو فی علت الحکم د حکم په علت کې لکه یو کار روا شوی دی داغه علت څه شی دی نو پاغه علت سره ته بل کارم سکی روا کی دې ته قیاس وای. لکه زه د یو لړ مثال درکم نور بم په خپو شي. فقهاو په زمانه کې د افریقې د ځنګلونو نه دغه میخ او سنډا دا دریافت شو غوی خولالو خو میخ او سنډا دا دریافت شو نوز د دې امر نه په قران کې شته او نه په حدیثو کې شته دې ته جاموس وی پارابې کې نو جوامیز چرته نشته پارابې کې نو فقهاو سوک هغه قیاس وکړو د سشي د دې میخ او د سنډا د غوی سره داسې قیاس یو کو داسې برابرتیا یو کو چې داغي غوګونه داغي خپې داغي سترګې داغي ژبه داغي هر یو اندام داغي پای ورکول هر نگاه سره هغه یو کته برابر نو پدې نص موجود نو یو غیر منصوصو میخ او سنډا او بل غویدا امر منصوص پدې نصو نو دا قیاس ولیو کول اشتراکهما فی علت الحکم دا پاره د مشترک کول د دوی پاغه اصل علت کې پاغه اصل وجه کې چې دا غوی د کمی وجه حلال دی چې دا هم سشي دا غي د وجه حلال وي نو دې ته ویل شي قیاس. او دا یاد ساته قیاس دو قسمه دی یو ته وی قیاس صحیح قیاسی صحیح کوشش کوي د لیکلو کم الفاظ کم اشیاء پات کیږي درساسم پر ریکارډ باندې شتنو بیا غینې لیکي څومره چې لیکل کول شي اوس او کوي
همداسې مه کینې. قیاس دو قسمه دی. یو ته ویلی شي قیاس صحیح، هغه قیاس چې هغه صحیح وي. دویم ته ویلی شي قیاس فاسد، هغه قیاس چې هغه غیر صحیح وي، فاسد وي، صحیح نه وي، د شریعت خلاف وي. قیاس صحیح لکه دلته فرښتو قیاس کړی دی که نو اوس مې تاسو ته ووی چې جنات یې قیاس کړي دي، انسانان یې قیاس کړي دي په جناتو، چې جنات مفسدین دي فی الارض، نو دا انسانان به مفسدین وي فی الارض. نو دا قیاس صحیح دی. خو فقها هم چې کوم قیاس کوي هغه هم صحیح وي. او دویم قسم څه شی دی؟ قیاس فاسد. فاسد قیاس کول هغه شیطان کړی دی. قیاس د څه شي کړی؟ قیاس هغه ان شاء الله تاسو دا هغه وګورئ په سورۃ الاعراف کې. سورۃ الاعراف کې چې خپل ځان موازنه کړی دی د اور او د انسان موازنه د خټې سره پیدایش خو دې شوی دا غینا، خو هغه داسې کړی چې اورې په درجه کې اوچت کړی په خاورې باندې. فاسد قیاس کړی دی. ولی الته نص موجود د الله، نصو قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، الله امر کړو چې بس سجده وکړي. دا خبره مکوئ چې زه د نور پیدا یم او دا د خاورې پیدا دی. دا خبره ونه کوي چې زه د اور پیدا یم او دا د خاورې پیدا دی. نه، امر موجود د الله، بس وکړي دا. اوس د امر په موجودګۍ کې چې څوک قیاس کوي هغې ته قیاس فاسد وي، کوم چې شیطان کړی دی. داسې قسم قیاس دا فاسد وي، دا صحیح نه وي. اوس بعض احباب هغې وی اول من قاس ابلیس، اول چې چا قیاس کړی دی هغه ابلیس دی. نو مطلب دې څه دی؟ وی فقها معاذ الله قیاس چې کوي نو دا ابلیس دی. توبه. قیاس پسې ډېر بد رد سپک سپورې وي. ته ورته ووایې اول من قاس، اول چا چې قیاس کړی هغه فرښتې دي، لکه دې ځای کې فرښتو قیاس کړی دی. نو دې سره به بیا څه کوي؟ او نور احادیث دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو تن رالو، نبی صلی الله علیه وسلم ته زما مور مانخته منلې وه چې زه به د بیت الله حج کوم، خو هغه مړه شوه په داسې حال کې چې حج یې ونه کړی شوه. نو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې زه د هغه په ځای حج کولی شم که نه؟ دا سوال یې کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل که ستا په مور قرضه وي د چا، نو آیا ته به هغه قرض ادا کړې؟ هغه وی او جی بالکل. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا هم د الله قرض دی، ادا یې کا. نو وګوره نبی صلی الله علیه وسلم د الله د دین، د الله د قرض قیاس وکړو د مخلوق په دین، د مخلوق په قرض. دا قیاس خو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم کړی دی. بیا به دلته څه کې؟ بل حدیث کې راځي، بل حدیث چې یو تن رالو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې زه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې زه تور یم او زما ښځه سپینه ده، خو زما زوی شوی هغه غنم رنګ دی. زه تور یم، زما ښځه سپینه ده، زوی مې غنم رنګ دی. مطلب دا هغه شک وکړي چې دا زما زوی دی او که نه. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وویل تا سره اوښان شته؟ نو هغه ویل او جي اوښان شته. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل بعض اوښان سپین وي او بعض تور وي، خو د هغې نه بعض اوقات بچې پیدا شي چې هغه خړ رنګ والی وي. دا ولې؟ نو هغه خو پوه و د اوښانو په معامله. نو هغه ویل چې جی دا د هغوی د نیکونو نه پکې رنګ راغلی وي. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ستا هم دغه مسله ده، دا غنم رنګې زوی دی، دا چېرته د نیکونو نه دا راغلی دی په دې کې. مطلب مراد دی هغه جینز و جینیټیکل مسله. نو ګوره نبی صلی الله علیه وسلم د اوښانو رنګ د انسان په رنګ باندې قیاس کړی دی. نو دې قیاس سره به بیا څه کې چې نبی علیہ السلام کړی نه به یو قیاس صحیح دی، ملائکو کړی، پیغمبرانو صحابو کړی دی بالکل. او دویم قیاس فاسد دی، شیطان کړی. فاسد قیاس مکو
چې امر موجودی د هغې په خلاف مو ودرېږه. نو حاصل د دې خبرو چې دلته ملائکو قیاس کړی دی. اوس به په قیاس امید دی پوه شوي چې هغې برابر کړی دی څوک انسان او جن په فساد کې. چې یا الله ته انسان پیدا کې، دا خو مخکې هم تا په ځمکه جنات پیدا کړي چې هغې فسادات کولو په ځمکه. نو دوی په دې ځای کې فرښتو قیاس کړی دی، خدا قیاس صحیح دی چې انسانان او جنات خپلو کې برابر کړي دي. دا دریم جواب شو زمونږ دغه اول اشکال چې دوی عالم الغیب نه دي، خو دا درې جوابات دلته مونږ ذکر کړو. دویم اشکال دلته راځي وړوکی غوندې چې دی وی اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء. دا بل اشکال دی چې آیا دی په الله اعتراض کړی دی چې آیا ته پیدا کې په دې ځمکه هغه څوک چې فساد کوي په دې وینې تویي دی یو بل، نو آیا دا یې په الله باندې اعتراض وکړو اتجعل فیها؟ د دې جواب ولیکئ چې دلته په الله اعتراض مقصود نه دی، بلکې دا للاستفسار د پاره د څه شي د پاره د معلومولو دا اعتراض نه دی. هغې حکمت معلوموي چې الله ته دا څه دپاره پیدا کړي. دویم اشکال څه دی چې دوی په الله اعتراض کړی چې وایي یا الله ته پیدا کړي هغه څوک چې فساد خوري او وینې تویي دی یو بل. نو دا د پاره د اعتراض نه دی په الله، بلکې دا د پاره د استفسار دی، د پاره د معلومولو چې الله د دې د پیدا کولو علت څه دی. اصل علت مونږ ته خدا ښکاري، الله ته اصل علت ووایي چې څه پیدا کړي. دا دویم اشکال او د هغې جواب. دریم اشکال من یفسد فیها ویسفک الدماء سره داسې لګي لکه دی حسد کوي د انسانانو سره چې ولې پیدا کړي. دریم اشکال من یفسد فیها ویسفک الدماء سره داسې لګي لکه چې دی د انسانانو سره حسد کوي چې د هغې برایي بیاني چې الله پیدا یې نه کړي. نو دا حسد کړی دی دوی، دا اشکال دی. د دې جواب چې نه حسد نه دی، دوی دراصل الله پاک ته دا فرمایي من یفسد فیها ویسفک الدماء، یا الله هغه څوک پیدا کړي چې هغه فساد خوري او هغه وینې تویي د یو بل. دی خپل عاجزي الله ته ښکاره کړي مونږ یو که نه یا الله. او دا مخکې خبره پې دلیل دی ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. یا الله مونږ یو که نه، مونږ ستا پاکي بیانو، ستا صفات د الوهیت وایو. یا الله نور ته ساجد دی یو قسم خپل عاجزي خپل انکساري الله پاک ته ښیي چې یا الله مونږ یو که نه، د نورو ساجد دی. او په دې مالک خوشحالیږي. لکه د دنیا یو تن وي د هغه غلامي او هغه خپل غلام ته وي چې یاره زه بل غلام هم راولم، نو هغه مالک ته وي چې نه جي ضرورت نشته زه یم که نه. نو په دې باندې خو مالک نه خفه کېږي، یا خوشحالیږي چې وګوره دوره تابعدار دی چې ما ته یوه ضرورت نشته، زه ستا خدمت کوم زه یم. نو فرښتو چې دې ذکر ویلې د پاره د حسد نه دی ویلې، خپل عاجزي انکساري الله ته ښیي چې یا الله مونږ یو که نه، او داسې حسد نشه. دا درې اشکالات او دا د هغې جوابات شو. قالو ویل دوی اتجعل فیها، آیا پیدا کوي فیها په دې ځمکه من هغه څوک یفسد فیها چې فساد د خوري په دې ځمکه، یعنی ستا حقوق به تلف کوي یا الله، او یا دینی فساد ته مراد دینی فساد به خوري. دویم ویسفک الدماء، او تویی به وینې د یو بل، مراد ته څه شو؟ حقوق العباد ختمول، د یو بل حقوق به نه ادا کوي یا الله. او یا مراد ته څه شو؟ دنیاوي فسادات، قتال او جنگ وغیره دا اشیاء کول. قالوا اتجعلون بعد فرښتې خپل هغه عاجزي انکساري الله ته ښکاره کوي ونحن نسبح بحمدک ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون. نو زه ان شاء الله تعالی په دې جملې با سبانی سبق کې وضاحت وکړو.
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.